د یو خور سوال کړی دی چې یو زنانه د جنابت په حالت کې د غسل نه مخکې د کور دا کارونه کولی شي او که نه پخلی شو ماشومانانو حفاظت کول شو نور د کور چې کوم کارونه دي دا کولی شي او که نه د غسل نه مخکې الجواب ګوره د جنابت په حالت کې یو څو کارونه ناروا دي مونځ طواف جومات کې پاتې کېده اگر که بعضو مسلو کې لږ اختلاف شتی د قرآن قرت شو قرآن لاس وړلی شو دا مسلې دا کارونه چې دا په جنوب باندې څه دي حرام دي دا کارونه په حرام دین علاوه چې کوم کارونه دي هغه څه دي جایز دي او دا خبرې بې دلیله دي چې زموږ په خلکو کې مشهورې دي کوم سړی د جنابت په حالت کې او د غسل ونه کړي او په دې ځمکه روان وي او ځمکه ورته خیرې کوي دا ټولې بې دلیله خبرې دي په دې هېڅ دلیل نشته بلکې موږ پرې د دلیل ښوی شو د دې په مقابله کې د دې په عکس باندې چې دا کار روا دی او دلایل په ډېر زیات دي خو یو درته ذکر کوم ځکه چې موږ سره سوالونه نور زیات دي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ته ما بیان کړی دی په عامو درسونو کې زموږ مخې ته څو څو پیرې راغلی په هغې کې دا دی ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو فی بعض طریق المدینه وهو جنوب د مدینې په بعضو کوڅو کې ورسره میلاو شو او ابو هریره د څه په حالت کې جنابت په حالت کې خیال هم دی که نه ګوره بهر ته راوتی دی بازار ته راوتی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا عادت و چې سړي لاس به یې نیولی و د ځان سره به بو ځان سره یې دیم روان کو دا ابو هریره رضی الله عنه ځان سره روان کو په یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصروفه شو فانخنست منه وایي زه دې پټ شو لاړم غسل مې وکړو بیا رالم هغه دا مناسب نه ګڼله چې زه د پیغمبر سره ګرځم او د جنابت په حالت کې چې کله واپس راغی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار کو ناس وت وی اين كنت يا ابا هريره ابو هريره ته کوم ځای کې وي هغه ته كنت جنوبا یا رسول الله زه د جنابت په حالت کې وم فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره وزما دا نه وه خوښ چې زه تا سره ګرځم راګرځم او زه په طهارت کې نه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبحان الله ان المسلم لا ينجس مسلمان نه پلیتېږي دلیل زموږ دلته څه و تاسو په دې مسله څنګه پوه شوئ جنابت په حالات کې ابو هریره رضی الله عنه بهر ته بازار ته راوتی دی او که چېرته دا کار ناروا وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه ته ویلی وی چې ابو هریره کار دی غلط دی کار دی څه دی غلط دی ته څنګه راوتی ویلی شي ها دا موږ وایو چې غوره دا مسله ما بیان کړې مشکات په درسونو کې چې غوره دا ده جنابت پسې سمدسته څه وکړي غسل وکړي که غسل نه کوي نو څه وکړه اودس وکړه چې جنابت دې کم شي خو که یو سړی نه غسل کوي نه اودس کوي او دې ډوډۍ وخوري یا خبرې اترې کوي یا یو زنانه د کور کار کوي نو په دې کې څه حرج نشتی والله اعلم